د محمد نبی کینټ لوبډلې سمرسیټ لوبډلې ته ماته ورکړه. سلام امینه خوږو او ناظرینو دوستانو، وخت مو بخیر، ستړي مو شئ. د انګلستان په ویټالټي بلانس سیالیو کې تېره شپه کینټ او سمرسیټ لوبډلې سره مخ شولې. د لوبې پچه کینټ لوبډلې وګټله او د توپوهنې پرېکړه وکړه. که څه هم د کینټ لوبډلې دواړه پیلوونکي لوبغاړي ژر ونه سوځېدل، خو وروسته لوبه بیرته کنټرول شوله. د کینټ لپاره روبینسن په 9 توپونو 53 منډې وکړې، 6 څلوریزې هم ووهلې، خو ورسره محمد نبي هم طوفاني توپوهنه وکړه. محمد نبي په 10 توپونو 34 منډې وکړې، 1 څلوریزه او 4 شپږیزې ووهلې. د سمرسیټ لپاره بیا وینډر مروي 3، ویلر او ټایلر 2 او لامبي 1 وکټ ترلاسه کړه. کینټ وکولی شوله چې په 9 وکټو سره 160 منډې هدف وټاکي. سمرسیټ هم د توپوهنې پیل ښه ونه کړ، بینټن 28 او بابر اعظم 7 منډې وکړې. همدارنګه ورپسې ډېرې 20 منډې ټریګر وکړې او اورټن بیا 19 منډې وکړې. سمرسیټ لوبډله د 18 اورونو په لړ کې 140 منډو کې ټوله وسوځېدله. د کینټ لوبډلې لپاره عمران قیوم 15 وکټې ترلاسه کړې، میلن او ویلجون بیا 2 وکټې ترلاسه کړې، خو محمد نبي په 4 اورونو کې 29 منډې وکړې او په وکټ اخیستلو بریالی نه شو. کینټ لوبډلې د 1 منډو په توپیر سمرسیټ ته ماته ورکړه. د لوبې غوره لوبغاړی هم عمران قیوم اعلان شو. مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره د همدغه چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.